السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو زده کوونکو هیله ده چې ښه به وئ. زموږ تاسو د نن ورځې درس چې دی د 10م ټولګي فزیک او د 10م ټولګي په فزیک کې دوهم درس چې موضوع مو ده د فزیک څانګې او بل د فزیک ژبه. درنو زده کوونکو، په تیر درس کې موږ دا یادونه کړې وه چې فزیک یو ډېر پراخه علم دی. د فزیک د مطالعې څخه ډېره پراخه ده، نو د ټول فزیک زده کول د یوه کس د توان څخه وتلې خبره ده. نو ځکه خو فزیک د مطالعې د اسانتیا په خاطر په څانګو ویشل شو، تر څو یو کس راشي د خپلې خوښې په څانګه کې په فزیک کې ځان ورسوي او په هماغه کې زده کړې وکړي. فزیک چې دی په نظري ډول په لاندې څانګو ویشل شوی دی، په لاندې 5 څانګو ویشل شوی دی چې دغه 5 مهمې څانګې عبارت دي: میخانیک، ترمودینامیک، الکترونیک، کوانتم میخانیک او بل نسبیت. فزیک ډېرې څانګې لري، خو 5 مهمې څانګې یې دغه دي چې موږ یې په تفصیلي ډول سره هره یوه مطالعه کوو. اول رځو میخانیک ته. د میخانیک لغوي معنا چې ده دغه ماشین یا اختراع ته ویل کیږي. د میخانیک دغه لفظ چې دی، دغه کلمه چې ده، د لومړی ځل لپاره د نیوټن په اثارو کې دغه کلمه وموندل شوه. هغه نیوټن چې کوم کتابونه لیکلي وو، کوم فزیک یې لیکلی وو، په هغه کې د میخانیک کلمه استعمال شوې وه چې معنا یې ده ماشین یا اختراع. نو د میخانیک لغوي معنا شوه ماشین یا اختراع. او په اصطلاح کې میخانیک فزیک هغه علم دی چې د جسمونو د حرکت، د جسمونو د سکون، د دوی د تغییراتو او عواملو څخه بحث کوي. یعنی میخانیک فزیک د دې سره کار لري چې یو جسم څه ډول حرکت لري. حرکت یې څه ډول دی؟ یو بعدي دی، 2 بعدي دی، 3 بعدي دی. د جسمونو سرعت څومره دی، تعجیل یې څومره دی، چټکتیا یې څومره ده، د دې سره کار لري. یا د جسمونو د سکون سره هم د دې نه هم بحث کیږي چې یو جسم چې د سکون په حالت کې دی، کومې قواوې د دې باعث شوي دي چې دغه جسم یې سکون حالت ته اړولی دی یا یې تبدیل کړی دی. کومې قواوې په دې جسم واردې شوي دي چې جسم یې مجبور کړی دی تر څو د سکون حالت اختیار کړي. څنګه موږ کړلی شو یو هغه جسم چې د سکون په حالت کې نه دی، د سکون حالت ته یې راولو. د سرعت تغییرات څه شی دي؟ د فاصلو تغییرات یا د تغییري مکانونه چې دي هغه څه شی دي؟ د دې نه بحث کوي. یو جسم د حرکت په حال کې دی، ولې د حرکت په حالت کې دی؟ کومې قواوې د دې باعث شوي دي چې د جسم یې د حرکت حالت ته اړولی دی یا جسم یې په حرکت راوستلی دی؟ د دې نه بحث کوي. نو موږ په ساده ډول یایو چې میخانیک فزیک هغه فزیک دی چې د جسمونو د حرکت، د جسمونو د سکون، د دوی د عواملو او تغییراتو څخه بحث کوي. تاسې پوهیږئ چې د یوه جسم په حرکت کې یا د یوه جسم په سکون کې د قوې لاس دی. که یو جسم د حرکت په حالت کې وي، عامل به یې قوه وي. که یو جسم د سکون په حالت کې هم وي، بیا یې هم عامل قوه دی. ځکه په نړۍ کې داسې جسم نشته چې د قوو لاندې دی واقع نه وي. دا بیا خپل شرایط لري چې په کوم حالت کې دغه جسم زه سکون ته د کومو قواو له امله راوستلی شم. خو یوه خبره به یې تاسو په ذهن کې وساتئ چې هیڅ کله یو جسم
د یوې قوې له امله د سکون حالت ته نشي راتلی. لږ تر لږه دوې یا زیاتې قوې باید موجودې وي چې د هغوی د سکون لپاره بیا خپل شرایط شته. میخانیک فزیک بیا هم په دوو څانګو ویشل کېږي چې یوه ته یې ډاینامیک او بلې څانګې ته یې ستاتیک ویل کېږي. ډاینامیک د جسمونو حرکت د قوې تر اغېزې لاندې مطالعه کوي او ستاتیک چې دی د جسمونو سکون یعنی تعادل او د تعادل شرایط مطالعه کوي چې په دغو دوو څانګو بیا میخانیک فزیک څه ډول شوی دی ویشل شوی دی. په هر صورت وروسته د میخانیک فزیک موضوعات په تفصیلي ډول روان دي، خو اوس به یې تاسو په ذهن کې داسې وساتئ، دومره په یاد ولرئ چې میخانیک فزیک د فزیک یوه څانګه ده د جسمونو د حرکت، د جسمونو د سکون، د دوی د عواملو او د دوی د تغییراتو څخه بحث کوي. د فزیک دوهمه څانګه ترموډینامیک ده. ترموډینامیک هغه فزیک دی چې د تودوخې څخه بحث کوي، یعنی تودوخې د انرژي مطالعه کوي. که تاسو فکر وکئ تودوخه زمونږ په ژوند کې ډېر مهم رول لري، ډېره مهمه انرژي ده زمونږ په ژوند کې. تاسو وکیسئ د تودوخې ورځنی استعمال په نړۍ کې وګورئ. که تودوخه نه وای د ځمکې کره به کنګل وای. په میلیونونو ژوله انرژي هره ورځ لمر ځمکې ته ورکوي چې دغه انرژي تودوخیزه انرژي ده. په همدې ډول په فابریکو کې وګورئ، په فابریکو کې مختلف سمنالات د تودوخې په واسطه جوړیږي. په همدې ترتیب ستاسو په کورونو کې، په اشپزخانو کې تاسو تودوخه وګورئ د کومو موخو لپاره استعمالوئ. په همدې ډول په خپل محیط کې فکر وکئ، تاسو یې وشمارئ او زه باوري یم چې شمارلی هم نشئ، دومره زیات د استعمال ځایونه لري. نو دا چې تودوخه یو ډېر مهم بحث دی، یوه ډېره مهمه انرژي ده زموږ په ژوند کې. نو د دې قوانینو سره، د دې د خواص سره باید موږ بلد وو تر څو په خپل ژوند کې د تودوخې څخه موږ استفاده وکړو او خپل ژوند پرې اسانه کړو. نو هغه علم چې دې ته وقف شوی دی تر څو تودوخه مطالعه کړي، د تودوخې اړوند مسایل مطالعه کړي، تودوخې مقدار څه شی دی، تودوخې درجه څه شی ده، تودوخه په کومو طریقو انتقالیږي، د تودوخې جریان څه ته یایي، په همدې ډول د تودوخې اړوند کوم قوانین چې دي دا کوم دي. د دې د مطالعې لپاره چې کوم فزیک رامنځته شوی دی دغه فزیک ته ترموډینامیک وایي. ترم په اصل کې لغوي معنا یې ده تودوخه او ډینامیک د قوې په مفهوم استعمالیږي. نو ترموډینامیک هغه فزیک دی چې د تودوخې څخه بحث کوي. د فزیک بله دریمه ډېره مهمه څانګه الکترونیک دی. الکترونیک کوم فزیک دی؟ په ساده ډول یې داسې تعریفوو چې دا هغه فزیک دی چې برق مطالعه کوي یا برقي انرژي مطالعه کوي. تاسو فکر وکئ برقي انرژي زموږ په ژوند کې د استعمال څومره ځایونه لري. همدا برق دی چې ژوند یې ښکلی کړی دی، همدا برق دی چې موږ په ډېرو برخو کې د هغې نه استفاده کوو او زموږ ژوند د دې برقي انرژۍ په واسطه آرام شوی دی، اسوده شوی دی. الکترونیک هغه فزیک دی چې برقي انرژي مطالعه کوي، یا هغه فزیک دی چې برق او مقناطیس مطالعه کوي. برق او مقناطیس هر وخت یو ځای مطالعه کیږي، ځکه د برق او مقناطیس ترمنځ ډېرې نږدې اړیکې دي. وروسته بیا د برق په فزیک کې په دې بیا تفصیلي بحث کوو چې څنګه د برق او مقناطیس ترمنځ نږدې اړیکې دي. نو چېرته چې برق مطالعه کیږي مقناطیس هم ورسره مطالعه کیږي، ځکه یو بل سره ډېرې نږدې اړیکې لري. الکترونیک هغه فزیک دی چې د برقي انرژۍ څخه بحث کوي او ډېر مهم فزیک دی. برقي انرژي زموږ په ژوند کې ډېره مهمه ده. تاسو وکیسئ ټولې انرژۍ مهمې دي،
خو برقي انرژي بیا ډېر د اهمیت څخه برخمنه ده. ډېر علتونه لري. څو علتونه یې دا دي د مثال په ډول. اول، برقي انرژي چې ده د هغې څخه په صاف او سوتره ډول کار اخیستل کېږي، یعنې کومه اضافي چټلي محیط ته نه لري. که تاسو تودوخیزه انرژي وکیسئ، لرګی سوځوئ، تیل سوځوئ، پټرول سوځوئ، یوه اندازه لوګی اضافي ضایعات له ځان سره لري چې زموږ د ژوند محیط ککړوي، زموږ ژوند ته ځینې ستونزې پېښوي. خو برقي انرژي بیا داسې ده چې ډېر په صفا او سوتره ډول کار ورڅخه اخیستل کېږي. تاسو مثال که یو برقي نغری په پام کې ونیسئ، څومره صاف ډول کار ترې اخیستل کېږي، او که یو همداسې یو نغری چې هلته لرګي سوځول کېږي، څومره عجیب فرق لري. دوهم مهم لامل چې برقي انرژي زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري هغه دا دی چې برقي انرژي په ډېرې چټکتیا سره د انتقال وړ ده. په ډېر لوړ سرعت سره د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي. تاسو وکیسئ که موږ ته له یوه بل هېواده برق خوست ته راځي، په ډېر کم وخت کې دلته راځي. کله چې تاسو سویچ وصل کړئ پکې ته، هغه برق څومره زر ورسېږي چالان شي. خو برعکس نورې انرژۍ، د مثال په ډول تودوخیزه انرژي، په دومره لوړ مقدار سره، په دومره زیاته چټکتیا سره د انتقال وړ نه. مثال په ساده ډول، که زه یو سیم په اور کې کېږدم، دغه بل سر د سیم چې کله ګرمیږي زیات وخت نیسي تر څو دغه تقریبا 1 متر سیخ کې تودوخه دغه بل ساعت شي انتقال شي. د فزیک بله مهمه څانګه کوانتم میخانیک دی. مخکې موږ دا خبره کړې وه چې فزیک له ډېرو کوچنیو ذرو څخه نیولې بیا تر لویو ذرو پورې دغه ټول جسمونه مطالعه کوي. دا ټولې مطالعه کوي. کوچنۍ ذرې لکه الکترونونه، پروتونونه، میزونونه، پای میزونونه او داسې نور ډېر نور فوتونونه، دا ټولې کوچنۍ ذرې دي. دغه هم ډېرې مهمې دي موږ ته او فزیک ته، نو دا هم باید مطالعه شي. کوانتم میخانیک د کوچنیو ذرو د خواصو څخه بحث کوي. د مثال په ډول الکترون څه خواص لري، پروتونونه کوم خصوصیات لري، فوتونونه کوم خصوصیات لري، د دې نه بحث کوي. کوانتم میخانیک د کوچنیو ذرو د خواصو څخه بحث کوي. د فزیک بله مهمه څانګه نسبیت دی. نسبیت فزیک هغه فزیک دی چې د کوچنیو ذرو د لوړو سرعتونو څخه بحث کوي. کوچنۍ ذرې سرعتونه لري، د دغو د سرعتونو څخه بحث د نسبیت فزیک دنده ده. تاسو فکر وکړئ الکترون په څومره زیات چټکتیا سره د یوه اتوم د هستې پر چاپېر څرخېږي. په همدې ډول نورې ډېرې کوچنۍ ذرې لکه فوتونونه په څومره لوړ سرعت سره د نور د منبع نه راوځي او په مختلفو لورو حرکت کوي. د کوچنیو ذرو د دغو لوړو سرعتونو د مطالعې لپاره چې کوم فزیک ځانګړی شوی دی هغه نسبیت دی. نسبیت فزیک هغه فزیک دی چې د کوچنیو ذرو د لوړو سرعتونو څخه بحث کوي. درنو زده کوونکو باید په یاد ولرئ د فزیک په تاریخچه کې هم دا یادونه تاسو ته شوې وه چې فزیک له پیله تر ننه مختلف پړاوونه وهلي دي، مختلف تاریخي دورې وهلي دي او په دغو مختلفو دورو کې مختلفو فزیک پوهانو کار ورته کړی دی. دا د فزیک کومې لومړنۍ 3 څانګې چې دي: میخانیک فزیک، ترمودینامیک، الکترونیک، دې ته کلاسیک فزیک وایي. د کلاسیک فزیک دوره چې ده دغې د وخت قوي عالم په تیره د میخانیک په برخه کې نیوټن و. نیوټن په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. نه وروسته په ترمودینامیک او الکترونیک کې ماکسویل، فارادي، امپیر یا ډېرو نورو عالمانو کار کړی دی. نو د فزیک دغه کومې لومړنۍ 3 څانګې چې دي
دغه کلاسیک فزیک ګڼل کیږي. دغه دوې نوې څانګې تقریبا چې کوانتم میخانیک او نسبیت ورته وایي، دې ته معاصر یا ماډرن فزیک وایي. دغه فزیک چې دی بنسټګر دی دغه فزیک چې دی انشټاین دی. د انشټاین د ژوند په اړه تاسو مطالعه لرئ. په فزیک کې ډېر مخکښ او قوي عالم تېر شوی دی. خو د دې سره سره په معاصر فزیک کې ځینې نورې څانګې هم ور اضافه شوي دي، لکه د مادې د تراکم فزیک، دا هم په معاصر فزیک کې حسابېږي. د لوړو انرژۍ لرونکو ذرو فزیک، دا هم معاصر فزیک کې حسابېږي. نو دغه و د فزیک څانګې. دوهمه موضوع زموږ کې ده د فزیک ژبه ده. درنو زده کوونکو، د هر علم د مطالعې لپاره یوې ژبې ته ضرورت دی. په تېره بیا د علومو د ژبې د مطالعې لپاره یوې داسې ژبې ته ضرورت دی چې د علومو هغه قوانین په ښه شان په ساده او لنډ شکل بیان کړي او د دې توان ولري چې هغه قوانین بیان کړي. دا چې د طبیعت قوانین ډېر پیچلي دي، ډېر مغلق دي. د دوی د مطالعې لپاره یوې داسې ژبې ته اړتیا ده چې د دغو قوانینو د بیان وړتیا ولري، او داسې یوه ژبه چې د دغو علومو د بیان وړتیا لري هغه ریاضي ده. د فزیک ژبه ریاضي ده. نو ځکه خو ګلیلا ډېر ښه تعریف ورته کوي. ګلیلا داسې وایي چې د طبیعت د قوانینو ژبې ته ریاضي وایي، او بله داسې ژبه نشته چې په دومره ښه شکل سره د فزیک قوانین بیان کړي. زه په ساده ډول وایم. تاسې د ټیټو صنفو د فزیک له زده کړې پوهېږئ چې تاسو سرعت داسې تعریفوئ چې وهل شوی تغییر مکان د وخت په یوه واحد کې عبارت له سرعت څخه دی. دا د سرعت تعریف دی چې په پښتو ژبه کې تاسو ته ما وکړ، په ساده ډول پښتو کې تاسو ته وړاندې کړ. که تاسو فکر وکړئ، که زه دغه تعریف په یوه کتابچه کې لیکم یا په بل ځای کې لیکم، څومره اوږد تعریف دی، څومره زیات ځای نیسي. وهل شوی تغییر مکان د وخت په واحد کې عبارت له سرعت څخه دی. خو ریاضي څومره عجیبه ژبه ده. ریاضي دغه ټوله اوږده خبره تاسو ته څومره لنډه کوي، او هغه داسې کوي چې سرعت یعنې تغییر سرعت مساوي دی وهل شوی تغییر مکان تقسیم په هغه وخت چې دغه تغییر مکان پکې وهل شوی دی. نو دا د سرعت تعریف دی په ریاضي ژبه کې یا د ریاضۍ له مخې. نو کوم څومره کم ځای ونیولو او څومره یو لوی مفهوم یې موږ تاسو ته انتقال کړ. بیا وایم چې د فزیک ژبه ریاضي ده. ریاضي یوه داسې ژبه ده چې د فزیک هغه مغلق قوانین بیانولی شي. درنو زده کوونکو، هیله ده چې د نننۍ ورځې درس مو خوښ شوی وي. له تاسو مو غوښتنه ده چې دغه درس څو ځله ځان سره تکرار کړئ، زده یې کړئ. تر بیا د خدای په امان ښې شېبې ولرئ.